افغانستان درې لسیزو ځپلی هېواد، هره ساه د بارودو د بوی سره آشنا، د لوړو څوکیو 75% خلک په فساد اخته، هر وګړی د ژوند نه تنګ او اکثریت مشران د ژوند نه په خوند اخیستو بوخت، د غریب او حقدار حق خوړل یې عادت ګرځېدلی، د جنایت په ترسره کولو هیڅ جمپ هم نه نیسي. خو څوک شته چې مخه یې ونیسي؟ قوي عزم، هېوادنۍ مینه. کدا درته وویل چې په فیسبوک او ټویټرونو کې زما د بدنامۍ کمپاین جاري دی؟ عرفان ملک صاحب بدون بچه فیلم نیستم که علاقه مندی مرسی. من خدمتگار مردم هستم. مینه ژوند ہے راته عذاب کاری د مینه کار راته ثواب کاری. زه به درته د دې دنیا د غمونو نه بېغمه کړم. ستا بدل به ستا غټ لاله افغان آماده دی چې خپل تن یې وطن ته قربان کړي. هغې نه مخکې به یا وطن یا کفن.